څلورم هیواد هم د افغانستان سره د لوبو نه کولو پریکړه وکړه. د باوري کرکټ نیوز ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د هغې لوبډلې چې څلورمه لوبډله ده او د افغانستان سره د لوبو نه کولو پریکړه کړې ده راسره معلومات اورېدلی شئ. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې د استرالیا، انګلستان او نیوزیلند وروسته ویسټ انډیز هم هغه لوبډله ده چې د افغانستان سره به په راتلونکي کې سیریزونه ونه لوبوي او دوی به د افغانستان سره لوبې ونه کړي. آیا دا خبر حقیقت لري او کنه؟ ویسټ انډیز لوبډلې بار بار د افغانستان سره سیریزونه کړي دي او لوبې ورسره ترسره کړي دي، خو دا خبر په داسې مهال کې خپریږي چې په خپله پاکستاني رسنیو د خبر ورکړی دی او تر اوسه پورې هیڅ کومې رسمي سرچینې د خبر نه دی تایید کړی او پاکستاني رسنیو دغه خبر ورکړی دی او د استرالیا، انګلستان او نیوزیلند وروسته فکر کوم دا دغسې یو خبره ده چې ویسټ انډیز امکان ونه لري تر ډیره بریده د افغانستان سره د لوبو کولو انکار وکړي. له بله پلوه سویلي افریقا هم چې د دوی په برازم پورې تړلې ده هم دغسې ورته خبرې کړې وي، خو بیا د افغانستان سره سریز وکړه او اوس د ویسټ انډیز په اړوند باندې هم دغسې راپورونه یا خبرونه راپورته کیږي. په اړه باندې ستاسو څه نظر دی؟ فکر کوئ چې آیا ویسټ انډیز لوبډله به د افغانستان سره د لوبو کولو انکار وکړي او یا دا خبر څومره حقیقت درلودلی شي؟ راسره خپل نظرونه مو په کمنټ کې شریک کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ.